تازه خبر افغان ځواکونو د کوټې پر مرکزي قلو 2 هوایي بریدونه کړي. پاکستان د ټرمپ جګړه پر مخ وړي، خو څنګه؟ بلخوا خوشحال سادات افغان حکومت ته څه مشوره ورکړي؟ نو ویډیو تر پایه وګورئ. افغان ځواکونو کوټه کې د پاکستان نظامی تاسیسات پر نښه کړي. امنیتي سرچینې رسنیو ته تایید کړه چې افغان ځواکونو نن شاوخوا 11 بجې د کوټې ښار پر قلو 2 باندې هوایي بریدونه کړي دي چې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بلخوا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي د هېواد دفاعي ځواکونو د انتقامي بریدونو په ګړندي بهیر کې بېګا شپه یو ځل بیا د 203 منصوري، 201 خالد بن ولید او 205 البدر قلو اردوګانو اړوند په ننګرهار، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې په ذلیل دښمن د لیزري ځواک پر مټ تعرضي بریدونه پیل شوي دي چې تر دا مهال یو تاوړ 4 لوی پوستې فتح او د ماینونو په توسط انفجار شوي 32 تنه عسکر هلاک او لسګونه نور ټپیان شول چې 2 ډرون الوتکې هم رانسکورې شوي او یو شمېر پوځي تجهیزات په مکمل ډول تخریب او له منځه تللي دي. په همدې حال تېره شپه پاکستاني الوتکو هڅه وکړه چې د کابل هوایي ډګر پر نظامي برخه او همداراز پر باګرام بریدونه وکړي، خو د افغان ځواکونو لخوا ورباندې په درنو وسلو له ډزو وروسته تېښتې ته اړ شول. که هیر مو نه وي نو ټرمپ تیر کال بار وویل چې افغان حکومت باید ورته باګرام وسپاري او همداراز د پاتې شوو وسلو خبرې هم کولې، کنه نو افغان حکومت ته به ګرانه تمامه شي. اوس خو به پوه شوي یاست چې پاکستان د چا جګړه پر مخ وړي او ولې تحریک طالبان هسې بهانه ده. اصلي موخه د ټرمپ لخوا ورکړل شوې دنده پر مخ وړل دي، ځکه خو بار د خپل دې 2 غلامانو ستاینه هم کوي. خوشحال سادات بیا لیکلي زما تحلیل دا دی چې اوسني واکمنان خو الوتکې نه لري، خو قوي متحد او په دیني ذهنیت سمبال ځواکونه لري. د 20 کلنې جګړې تجربو ښودلې په لویو ښارونو کې د لږ شمېر جنګیالیو لخوا لوی پیچلي عملیات د دوی د قوت داسې ټکی دی چې ډېر ژور رواني اغیز لري. ان د جیټ الوتکو په پرتله هم ستره لاسته راوړنه ګڼل کېدای شي. که په افغانستان د بمبارونو لړۍ ونه درېږي، ممکن دوی له همدې تاکتیکونو کار واخلي او پاکستان ته لوی سرخوږی جوړ کړي.